مولوي محمد یعقوب مجاهد پر خوست ولایت د بمبار غچ واخیست. د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هغه پاکستانی داعش سرتیري ونیول چې پاکستان افغانستان ته د انتحاري کولو لپاره رالیږلي وه. دا چې دغه پاکستانی انتحاري بریدګر چیرې ونیول سول په اړه امنیتي مسؤلینو څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې 15 پاکستانی انتحاریان نیول سوي. پر هرات ولایت د پاکستان تر هوایي برید وروسته د کورنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 15 انتحاریان نیولي چې اکثره یې پاکستانیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاندوی عبدالمتین قانی وایي په کابل، کندهار، بلخ او بدخشان ولایتونو کې لږ تر لږه 15 انتحاري حمله کوونکي نیول سوي او څو نور یې وژل سوي دي چې د هغوی په منځ کې 15 پاکستانیان دي. د زیاته کړه د افغانستان استخباراتي ځواکونو د دغو انتحاریانو د حملو مخه نیولې او هغوی یې ژوندي نیولي دي. د له افغانستانه پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو په اړه وویل. ځینو کړیو غوښتل چې د افغانستان له خاورې په سرحدي کرښو کې له تاجکستان او ازبکستان سره اختلاف رامنځته کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاندوی زیاته کړه امنیتي ځواکونه شپه او ورځ هڅه کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ وساتي او څوک پرې نږدي چې د افغانستان او د سیمې امنیت ته خنډ پیښ کړي. د کورنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په خوست ولایت کې نن غرمه د پاکستاني الوتکو له لوري هوایي برید سوی دی. د پاکستان استخباراتي ادارو ته نږدې رسنۍ خراسان دایري وایي خوست ښار کې د قاري ځدران په نوم هوټل چې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګلبهار د ډلې جنګیالي پکښې میشت دي هوایي برید سوی او د هوټل چت نړېدلی چې اکثریت کسان پکښې وژل سوي او ټپیان دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.